له مرګ ویرېږي، مرګ په خدای که بیا جلا راځي. له مرګ ویرېږي، مرګ په خدای که بیا جلا راځي. د ننګ ووایه په تا کې به ننګ کله راځي. نه په وطن ننګ درځي، نه په کلي کور ننګ درځي. درته سرتوره یې کړه، نه په کونډه خور ننګ درځي. په سرې سورې کړه درته، نه په ګوره مور ننګ درځي. 3 کاله وشول ژوندی ورک دی، نه په ورور ننګ درځي. نه د مکتب، نه د جومات، نه د قرآن په امن، نه د سپین ږیري ماشومان، نه د ځوانان په امن. ستا د مشرانو د سرونه یې شملې کوزې کړې، ستا د تورسرو د سرونه یې پړکې کوزې کړې. د ستا د کور صندوق مارې یې په لاهور کې خرڅ کړل، د ستا د چت ګډر سړیان یې په لاهور کې خرڅ کړل. ستا ماشومان یې خیراتونو ته مجبور کړل که نه؟ د ستا خانان یې منتونو ته مجبور کړل که نه؟ ستا د وطن د مشرانو یې مړۍ غوڅې کړې، د ماشومانو زلمیو یې لاس پښې غوڅې کړې. ستا د وطن د مشرانو یې مړۍ غوڅې کړې، له ماشومانو زلمیو یې لاس پښې غوڅې کړې. نسلکشي د شیر حافظ څخه مو سره یې مړ کړې. خو خیر څه په نامه د ترهګر یې مړ کړې. خو ستا نقیب طاهر داور یې په ښکاره ووژل. عارف وزیر هارون بهلول وویل چا ووژل؟ 50 پاره دا د ترکوز ځوانانو وینې، پېغور به درکړي د وطن د شهیدانو وینې. لږ را بیدار شه، لږ را ویښ کړه خپل ضمیر بېننګه، په خپلو لاسو دې بدل کړه خپل تقدیر بېننګه. د سراج د کونډو یتیمانو حیا نه ده راغله، د باجوړ له حافظانو حیا نه ده راغله، د خړ کمر د شهیدانو حیا نه ده راغله، د هر مسکون له شاګردانو حیا نه ده راغله. چې په سرو وینو لمبېدل او سوځېدل ګلونه، ما هم لیدل، تا هم لیدل چې رېږېدل ګلونه. بېننګه ووایه ایمان او غیرت څه ته وایي؟ سینه کې زړه لرې که نه؟ انسانیت څه ته وایي؟ چې په دې دومره حادثاتو کې ویده پاتې یې. لالیه خدای خو نه ژوندي و نه د مړه پاتې. دا ورځ یو هغه خړ کورونه چا وران کړل؟ په دې مې پوه کړه اسرائیل او که انډیا وران کړل. ټوله فاټکې د بارودو بارانونه وشول، په هر یو چم په هر یو غولې دې ویرونه وشول. مړه ته بیا هم لا نارې کړې چې فلانی زنده‌باد. خپلی پښتون یې نو بیا څنګه پنجابی زنده‌باد؟ اشنا په دې نه خو مرګی 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 زنده‌باد. له داسې خپل نه مې بیا څنګ چله پردی زنده‌باد. چې زما نوم چې د لاهور په دوکانو خرڅوي، دا څنګه خپل دی چې مې وینې په خلکو خرڅوي. د ستا په سر 3 میلیونه روپۍ سا وخوړې، شرمېږي نه، په جار لرې وایي چې ما وخوړې. پښتانو ویې پېژنئ، دې تورې بلا وخوړې، لوبه یې سټارټ کړه، زه په تا ته یې په ما وخوړې. د ستا په سر 23 میلیونه روپۍ چا وخوړې؟ شرمېږي نه، په چا نارې وایي چې ما وخوړې. پښتنو ویې پېژنئ، دې تورې بلا وخوړې، لوبه شروع ده، زه په تا ته یې په ما وخوړې. دا بیا خو د نبي د تورې نام و که نه؟ دوی په دې نوم باندې شروع ستا قتل عام و که نه؟ خپلوي په ځای پرېږده، دښمن و دوی ته ډېر ښکارېدې. ته مسلمان ګڼې ځان، دوی ته سور کافر ښکارېدې. هلکه بل وزیرستان کنډر کنډر پروت دی، سر ورښکاره کې لوټې لوټې پر خیبر پروت دی. که دا خو امن وي دا امن زه د پلار نه منم، دا څوکیدار غلی لور دغه څوکیدار نه منم. هلکه بل وزیرستان کنډر کنډر پروت دی، سر ورښکاره کې لوټې لوټې پر خیبر پروت دی. که دا امن وي دا امن زه د پلار نه منم، دا څوکیدار ګل دی، نو دا تور څوکیدار نه منم. زما پښتونه وروره، بچې نور ځان وپېژنه، ویې پېژنه، د خپلې خاورې ازلي دښمنان وپېژنه. پالډي ته یې مین خوشحال خان نه پېژنې، ملا پیوند میرزعلي خان عجب خان نه پېژنې. نور بې ننګي پرېږده، راځه وکړه د ننګ ملګري،
وکړه د دې پښتون ژغورنې د غورځنګ ملګري وطن د ښځې سره کړه لکه پتنګ ملګري و دشمنانو ته به تندر د اسمان جوړ شي بې ننګه یاره خو که نه پښتون افغان جوړ شي د کینمن وزیر صفا خبرې زور درکوي لالیه دا په بې ننګي باندې پیغور درکوي تمدن غږ له پېښور او له کابله راځي بې ننګه ووایه په تا کې به ننګ کله راځي له مرګ وېرېږې مات په خدای که بیا جلا راځي بې ننګه ووایه په تا کې به ننګ کله راځي وایي په یار مې سخت نه لورېږي په یار مې سخت نه لورېږي خو په خپل کام مې زړه دردېږي که تور وربل مې مې راتېږي په وطن ننګ ویلالای